ښاغلی تیوفیلوسه ډېرو خلکو کوښښ کړی دی تر څو هغه پیښې بیان کړي چې زموږ په منځ کې رامنځته شوي دي. هغوی هغه څه لیکلي دي چې موږ ته د عین شاهدانو او د خدای د کلام د خدمتګارانو لخوا را رسېدلي دي. ښاغلی تیوفیلوسه ما هم په خپل وار سره دا ټولې پیښې له پیل څخه په غور سره وڅېړلې، نو دا راته ښه ښکاره شوه چې هغه تاسو ته په ترتیب سره ولیکم. دا کار د دې دپاره کوم تر څو ته د هغو ټولو شیانو په هکله چې ورڅخه خبر شوی یې په حقیقت پوه شې. د یهودي د پاچا هیرودس په زمانه کې یو یهودي کاهن و چې ذکریا نومېده او د ابیا د ډلې څخه و. د هغه ښځه الیزابت نومېدله او هغه هم د هارون کاهن د کورنۍ څخه وه. هغوی دواړه د خدای په نظر کې رښتیني خلک وو او په پوره توګه یې د څښتن په ټولو قوانینو او حکمونو باندې عمل کاوه، خو هغوی اولاد نه درلود ځکه چې الیزابت شنډه وه او دواړه ډېر زاړه وو. کله چې د خدای په کور کې د خدمت وار د ذکریا ډلې ته ورسېده نو ذکریا د کاهن په توګه په خپله وظیفه کې بوخت شو. د کاهنانو د دود له مخې هغه د پچې په وسیله غوره شو تر څو د خدای کور ته ننوځي او خوشبوی وسوځوي. د خوشبوی د سوځولو په وخت کې ګڼ شمېر عبادت کوونکي د باندې ولاړل او دعا یې کوله. په دې وخت کې د څښتن یوه فرښته ذکریا ته ورښکاره شوه چې د قربانۍ د ځای ښي خواته چې خوشبوی پکې سوځېدله ولاړه وه. کله چې ذکریا هغه ولیدله نو ټکان یې وخوړ او ویره ورباندې راغله، خو فرښتې هغه ته وویل ای ذکریا مه ویرېږه، ستا دعا قبوله شوې ده او ستا ښځه الیزابت به تا ته یو زوی وزېږوي او ته به په هغه باندې یحیا نوم کېږدې. هغه به ستا دپاره د خوښۍ او خوشحالۍ سبب شي او ډېر خلک به د هغه په زېږېدلو خوشحالي وکړي ځکه چې هغه به د څښتن په نظر کې لوی سړی وي. هغه باید هېڅکله شراب او یا داسې کوم شی ونه څکي چې ورباندې نشه شي. هغه به د مور د ګېډې نه د روح القدس څخه ډک وي او ډېر اسرائیلیان به د خپل څښتن خدای خواته راواړوي. یحیا به په هماغه روح او قدرت سره چې الیاس نبی درلود د څښتن په مخ کې روان وي تر څو پلرونه او اولادونه سره پخلا کړي. سرکښه کسان د نیکانو د حکمت نه ډکې لارې ته راوګرځوي او خلک د څښتن راتللو ته تیار کړي. ذکریا فرښتې ته وویل زه څنګه په دې باور کولی شم چې داسې به وشي ځکه چې زه زوړ سړی یم او ښځه مې هم زړه ده. فرښتې په ځواب کې وویل زه جبرائیل یم چې د خدای په حضور کې ودرېږم. زه رالیږل شوی یم چې ستا سره خبرې وکړم او دا زیری درته درکړم، خو ګوره ته به ګونګ شې او د دې شیانو تر پېښېدو پورې به خبرې نشي کولی ځکه چې تا زما په خبرو چې په ټاکل شوي وخت کې به رښتیا شي باور ونه کړ. په دې وخت کې خلکو د ذکریا دپاره انتظار کوو او حیران وو چې هغه ولې د خدای په کور کې دومره زیات وخت تیر کړ. کله چې هغه راووت د هغوی سره خبرې نه شوې کولی نو دوی پوه شول چې هغه د خدای په کور کې کومه رویا لیدلې ځکه چې هغوی ته یې په لاسونو اشارې کولې خو خبرې نه شوې کولی. کله چې د خدای په کور کې د ذکریا د خدمت موده پای ته ورسېدله نو هغه بیرته خپل کور ته لاړ. څه موده وروسته د هغه ښځه الیزابت امیدواره شوه او 15 میاشتې خپل ځان د خلکو څخه پټ وساته او د خپل ځان سره به یې ویل څښتن اوس زما دپاره دا کار وکړ او په ما یې رحم وکړ او زه یې د خلکو په مخ کې د شرم څخه خلاصه کړم.